د کابل، غزنی او کاپیسا ولایتونو کې په 9 تنو مجرمینو او متهمینو باندې د تعزیري سزا حکم تطبیق سو. د زابل او لغمان ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 270 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 202 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس د یو شمېر جزایي دوسیو په اړه د وروستیو تحقیقاتو په موخه فاریاب ولایت ته سفر وکړ. د پکتیا او غزنی ولایتونو محاکمو په یوه میاشت کې 1043 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 804 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمې په 2 اونیو کې 130 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کندهار ولایت شاري ابتدایه محکمې په یوه میاشت کې 272 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1908 بیلابیلې وثیقې اجرا کړي دي. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 406 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 215 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان او سمنګان محاکمو په 2 اونیو کې د 293 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 280 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 210 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 280 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار او بدخشان محاکمو په یوه میاشت کې د 1242 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 802 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات او سرپل محاکمو په 2 اونیو کې د 495 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 808 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت د حقوقو امریت په یوه میاشت کې 4 دوسیو او عرضپاڼو ته رسیدنه کړې ده. د دایکنډي محاکمو په تیرو 2 اونیو کې د 15 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 144 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنشیر محاکمو په یوه میاشت کې د 210 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 250 وثیقې هم اجرا کړي دي.